اے مجاهدینو اے د نړۍ مسلمانانو آیا په تاسو کې د شیخ سردار ولی غوندې انسان زمونږ غوندې انسان د بل یو عالم غوندې انسان د بل اهل سنت والجماعت پورې تړلی یو عالم د هغې ځای نه کېږي د قال الله او د قال رسول الله په دې اطمینانو نن ډېر غټ ویر دی په موږ باندې زړونه هم دردېږي والله العظیم زموږ د زړونو نه وینې روانې دي د شیخ سردار ولی په فراق باندې د هغه په جدایي باندې دې ظالم موږ ډېرو خیرونو محروم کړو نن د نارنج باغ منبر سوړ دی او نن د نارنج باغ مدرسه سړه ده نن یې ګېټونو ته قلف پروت دی او مؤمنان جړاګانې کوي فریادونه کوي زنانه جړېږي والله العظیم ظالمه ستا لپاره زموږ همدا بس دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده لو ان اهل السماوات واهل الارض اجتمعوا على قتل دم مؤمن لاكبهم الله في النار افغانستان هر وقت هر جمعه هر میش هر کال د یو درنې غمیز سره مخامخ کیږي د ډېرو سترو د هستیو د ورکېدلو سره مخامخ کیږي د ډېرو سترو لویو دعاتو د حق د هغې د وجلو د شهادتونو سره مخامخ کیږي همیش دپاره افغانان دا د یو ویر په ټغر باندې کینی نن منګ او تاسې ځوانان بوډاګان زمونږ زنانه د شیخ سردار ولی رحمت الله سبحانه وتعالى الله عز وجل دا قبر د انوار نه ډکي نن موږ د هغه د ویر په ټغر باندې ناست یو سترګو نه اوښکې روانې دي په فراق او جدایي ډېر زیات خفه یو والله العظیم چې موږ ډېر زیات کړېدلي یو د هر څه نه مخکې تاسې ته خپل ځان ته تسلی په یو څو ټکو باندې ورکومه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى دا الله د پاره دی هغه څه چې راکړي او هغه څه چې ویغسته او هر شی زمونږ د رب په وړاندې باندې په نیټه باندې دی او دا د مؤمنانو صفت دی موږ به ان شاء الله په دې باندې روان یو الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون مؤمنان غدي مسلمانان غدي ورونه غدي زنانه غدي اے خويندو اے میندو اے زوریدل ورونو اے مشایخو اے دعاتو د حق ولو کستاسې د صفنا شیخ سردار ولی بله یوه ملغلره توی شوله او نن زمونږ او ستاسې د صفنا جدا شو د هغه سره زمونږ ملاقات نه کېږي خو موږ د رب بندګان یو انشاء الله موږ به د رب دا سنت را ژوندي کوو چې الذین اذا اصابتهم مصیبه مؤمنان خلک دي چې کله ته مصیبت ور ورسېږي دا خبره کوي انا لله وانا الیه راجعون موږ د رب العالمین یو او موږ به ټول الله سبحانه وتعالی لره ورځو الله عز وجل نه غواړو چې هغه ته رب العالمین جنتونه ور په برخه کړي ان شاء الله د جنتونو سردار به د جنتونو کې د دعاتو د حق مرګره به ان شاء الله زمونږ دا باور دی په رب العالمین باندې په قرآن او په سنت باندې مړلې موږ په دې نه یو خفه چې شیخ سردار ولی د مین نه لاړ یا به ززم یا به زما په امثال باندې نور یا به نور مشایخ یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا د نړۍ په نور ګوډونو کې او په ناحیو کې په دې نه یو خفه په حال د قاتل باندې خفه یو چې و ظالمه د خیر دروازې دې بندې کړلې زموږ زنانو ته خیر رسېده زموږ مسجد ته خیر رسېده زما ځوانان کنټرول زما کور کنټرول زما کورونو ته حیا په برخه کوله عزت په برخه کو د الله سره تعلق جوړو د اله العالمین سره له مینه پیدا کوله نه ګوري د افغانستان د خسته ځوانان د سیو غاړې بنو چې په هغې کې به د شیخ سردار ولی رحمه الله سبحانه وتعالی کیسټ به ورپکې نه و په هغې کې بل یو داعي د حق کیسټ به پکې نه و و ظالمه تا خو هغه خوله بنده کړله تا خو د خیر دروازه بنده کړله موږ ستا په حال باندې خفه یو چې ته رب العالمین ته د قیامت په ورځ باندې ودرېږې شیخ سردار ولی او د هغه اتباع او د هغه خلک چې د هغې بیان ته یې غوږ ایښودلی و د هغې قانون ته یې غوږ ایښودلی و د هغه په لاره باندې روان و زما دې په رب قسم چې هغه به د ګریوان ته له لاسه اچوي ته به رب العالمین ته څه وایې د قیامت په ورځ باندې حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یأتي علی الناس زمان والذي نفسي بيده زما دې په هغه ذات باندې قسمي چې زما روح د هغه په لاس کې دی زمانه په دې خلق باندې سره روانه ده لا يدري القاتل بأي شيء يقتل دې زناور قاتل ته به دا پته نه لګي چې دا په څه باندې لګی دی قتل کوي په چړو باندې وهل کوي په ټوپک باندې ویشتل کوي په بم باندې انفجار کوي د یو مسلمان په هسې یو تنظیمي تعصب باندې یو جبلي تعصب باندې یو کلیوالي تعصب باندې اول المقتول في اي شيء يقتل دې مقتول ته پته نه لګي چې زه دې ظالم په څه باندې مړ کړم
او زما د وینې توی کړله. مؤمنانو ډېر بد حال دی والله العظیم. رب العالمین په هیڅ باندې نه غوسه کیږي، لیکن د وینې په تویېدلو بیا خصوصا د علماو زما یېره شوې د مؤمنانو د دې نه چې الله راباندې کاڼي راونورئ د افغانستان په خلکو، په دې بازارونو یې راونورئ، تړې راباندې وکړي، ځمکې راته ونه شلئ، عذابونه راباندې راونه لېږي د داسې علمای حق چې هغه د الله والی. هی د افغانانو، هی مجاهدینو، هی د نړۍ مسلمانانو، آیا په تاسې کې د شیخ سردار ولي غوندې انسان، زمونږ غوندې انسان، د بل یو عالم غوندې انسان، د بل اهل سنت والجماعت پورې تړلی یو عالم د هغې ځای نه کېږي د قال الله او د قال رسول الله په داسې ځمکه باندې رب العالمین څه کوي چې په هغې کې د الله عز وجل د دعاتو ځای نه وي. ځمکه د الله ده، الله عز وجل یې خپلو دعاتو ته پرېږدي، الله عز وجل یې خپلو نیکانو ته حواله کوي. رب العالمین یې مؤمنانو له په لاس کې ورکوي چې د الله د دعاتو ځای ورپکې نه وي، په هغې ګاونډ ورپکې نه وي، د هغې همکاري ورپکې نه وي. زما دې په الله عز وجل باندې قسم وي چې په هغه ځمکه باندې رب العالمین عذابونه رالېږي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده: لو ان اهل السماوات واهل الارض اجتمعوا على قتل دم مؤمن لاكبهم الله في النار. کچرته د اسمانونو والا چې د ملائکې په شمول د جبريل د ځمکو والا دي په شمول د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې د یو مسلمان په وینه کې راجمع شي، کدا د هر نومي الله عز وجل به دا ټول ورته داخلي. مؤمنانو نن ډېر غټ ویر دی په موږ باندې، زړونه هم دردېږي والله العظیم. زموږ د ژوندو نه وینې روانې دي د شیخ سردار ولي په فراق باندې، د هغه په جدایي باندې. دې ظالم موږ ډېرو خیرونو محرومه کړو. نن د نارنج باغ منبر سوړ دی او نن د نارنج باغ مدرسه سړه ده، نن یې ګېټونو ته قلف پروت دی او مؤمنان جړاګانې کوي، فریادونه کوي، زنانه جړېږي. والله العظیم ظالمه ستا دپاره زموږ همدا بس دی چې زنانه په کورونو کې وایي الله دې په تا باندې لعنت وکړي، سپین ږیري وایي په تا دې رب العالمین لعنت وکړي. زموږ یو ورو ډریور ګیره خرئ خو هغه هغه سیرت اوري، خو انشاءالله دې نه به وروسته هم دا وایي قاتله په رب العالمین باندې ستا نه سخت عذاب غواړم، الله عز وجل باندې ستا عذاب روانه کوم، الله تا ته عذاب دله درکړي. دغه لعنتونه ستا لپاره بس دی. د دې مؤمنانو چې په دې بازارونو کې داسې یو ګوټ د افغانستان د بازار به نه وي چې په هغې کې به شیخ سردار ولي کیسټ به نه غږېږي، د هغه دغه لعنت بس دی چې هغه وایي رب العالمین دې تباه کړه، رب العالمین دې هلاک کړه. مؤمنانو رب ډېر زورور ذات دی. زه دا وایم چې یا اله العالمین زموږ نه په غیر د امارت اسلامي د مجاهدینو د هغې د انتقام نه په غیر الله سبحانه وتعالی د دې ظالم نه انتقام واخله. یا الله هسې ونه کونډه کړله، واړه واړه بچي ترې پرېښودل، یو لږ بچی پاتې دی، یو لږ بچی. منبر یې ودرو، مدرسه یې ودروله، دعوت د حق یې ودرو، کیسټ یې په پټه په باندې ودرولې، اسلامي دعوتونه یې په هغه باندې ودرول. وظالمه څومره جرأت دی په الله سبحانه وتعالی باندې کړی دی. ته دومره زورور یې، ته د قهار ذات نه وېرېږې، جبار ذات نه وېرېږې چې هغه غرونه یې په خلکو باندې رایلکلي، سمندرونه یې په خلکو باندې رایلکلي دي، ځمکې په خلکو باندې شلولې دي. وظالمه که ته ځوان یې هم الله سبحانه وتعالی به دې انشاءالله تباه کړي. او بل د رب العالمین نه دا غواړو اله العالمین د دې قاتل سره چا مشوره کړي، دې قاتل ته چا لاره ورښودلې، د دې قاتل سره چې څوک ملګری، د دې قاتل په دې قتل باندې څوک خوشحاله اله العالمین د بر نه پې لعنتونه راوروه. اله العالمین خپل عذاب باندې ککړ کړه، یا الله عذاب په هغې باندې راولېږه او الله سبحانه وتعالی ته یې وشرموه. زموږ رب ته ته نه زموږ انتقام واخله. الله په همدغسې ویر باندې اختی کړه چې څوک د دې سره په هغې کې شریک وي. او په آخره کې مؤمنانو زه ډېر شکریه ادا کوم د امنیت ملي والو د افغانستان د غیور ملت چې دا یو اسلامي دولت دی، موږ په رسمیت باندې پېژندلی دی، ولکو کفري نړۍ نه پېژني. زموږ نظام دی، موږ یې وګړي یو، موږ د هغې اتباع یو، موږ د دې امارت دپاره وینه توی کړې ده. زموږ ډېر شهدا په دې غرونو کې پراته دي، الحمدلله. موږ ډېر څه کړي دي په افغانستان کې. او شیخ سردار ولي د امارت اسلامي د هغې په نوم باندې د انګرېزانو نیولی او وهلی دی، ټکولی دی، غوڅ کړی دی او د هغې دپاره دعوتونه چلولي دي. یو مؤمن ټوپک نه دی پوکه کړی، مګر یا به زموږ د بیان د وجې نه، یا به د شیخ سردار ولي د بیان د وجې نه، یا د بل یو سلفي عالم د بیان د وجې نه، نه یې د دښمن په مقابله کې ودرولی، مګر دې علماو بیانونه ودرولی دی. موږ د خپل د دې واکدار نظام د چارواکو اول خو ډېره شکریه ادا کوو چې انشاءالله ما ته ټوله صحنه چاره ته وویلې چې ډېر په فکر باندې، ډېر په کوشش باندې د وار څخه ځای ته را رسېدلي دي. شیخ سردار ولي د غوڅ بدن چې د ظالم ډېر بې رحمه والی دی، د شپېتو نه وربره ګزارونه یې پرې چوکو کړي دي، شپېتو نه وربره. کېدای شي دی په کور ورغلی، کېدای شي پلار یې له وجلی، کېدای شي مور یې له وجلي. مؤمنانو دا یو هم نشته دی. شیخ سردار ولي په وینه کې لاس نه لره، په قتلونو
غمونو کې لاس لره الحمدلله زموږ د سلفو د اهل الحديث منهج دا دی موږ خروج نه منو موږ تعدا نه منو موږ د مؤمن په وینه کې برخه نه اخلو موږ د مسلمان په وینه کې چاته اشاره هم نه کوو والله العظیم ان شاء الله قیامت شته الله سبحانه وتعالى له ورزو موږ الله تعالی پاتېږو چې رب په موږ باندې دا ثبوت نشته د ملائکو چې موږ ته الله وایي تاولي د دې مؤمن په وینه کې برخه اخیستلې ده شیخ سردار ولیم وعلى هذا القياس نو ډېر کوشش دي خلکو کړی دی ان شاء الله زمونږ امن کړی دی دا غزنه په عزت باندې غسل تور کړی دی د امنیت ملي په مستشفى کې دا غزنه کونګا تر رسولو ډېر په امن فضا کې موږ دا ډېر شکریا ادا کوو د نظام نه خو غوښتنه هم دا ده چې ګوره قاتل مستیږي دا قاتل چې د ملت او د دولت ترمنځ واټنې پیدا کوي د ملت او د خلکو ترمنځ فاصله ایجادوي دا قاتل غوڅ کوي دا قاتل وړ کوي د دې قاتل انتقام واخلي ان شاء الله الله سبحانه وتعالى کتاسه د مظلوم مدد وکړه رب العالمین مستاسه مدد وکړي الله سبحانه وتعالى استاسه د غناصه په